د میدان وردګ ولایت د بندیچک ولسوالۍ ابتدایي محکمې له لوري 3 تنه مجرمینو باندې تعزیري سزا تطبیق شوه. د کندهار ولایت د مرافعه محکمې د دیوانونو رئیسانو غونډه ترسره شوه. د فراه محاکمو په 2 اونیو کې د 151 دوسیو پر حل او فصل سربیره 222 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هلمند ولایت د مرافعه محکمې د رئیس په مشرۍ د مرافعه محکمې د غونډو په تالار کې اداري غونډه ترسره شوه. د سترې محکمې د دیوان مدني نوي عمومي رئیس شیخ مولوي محمد قاسم محمدي د معرفت غونډه ترسره شوه. د لوګر د استیناف محکمې رئیس د یاد ولایت د شاري محکمې له قضایي اجراءاتو لیدنه وکړه. د سمنګان ولایت استیناف محکمې رئیس د صوفي بالا او پاین درې له ولسوالۍ څخه لیدنه ترسره کړه. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې یو نوي حقوقي او جزایي قضیو پر حل او فصل سربیره 129 بیلابیل وثایق اجرا کړي. د بامیان ولایت مرافعه محکمې اداري غونډه ترسره شوه. د جوزجان ولایت مرافعه محکمې رئیس د فیض آباد، مردیان، منګجک او ځینو نورو ولسوالیو ابتدایي محکمو څخه لیدنه ترسره کړه. د غزنی ولایت استیناف محکمې عمومي رئیس د دغه ولایت د ولسوالیو له محاکمو څخه لیدنه ترسره کړه. د پکتیا ولایت شاري ابتدایي محکمې قضایي او اداري غونډه ترسره شوه. د پغمان ولسوالۍ ابتدایي محکمې لخوا په 4 تنو متهمینو تعزیري سزا تطبیق شوه. د تخار ولایت مرافعه محکمې اداري غونډه ترسره شوه. د فاریاب ولایت مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت ګرزیوان او بولی چراغ ولسوالۍ ابتدایي محاکمو څخه لیدنه ترسره کړه. شیخ مولوي قیام الدین قانت د کابل ولایت مرافعه محکمې تجارتي دیوان د نوي رئیس په توګه رسما معرفي شو. د بدخشان ولایت مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت واخان، اشکاشم او زیباک ولسوالۍ ابتدایي محاکمو څخه لیدنه ترسره کړه.